سلامونه لیدونکو ستړي مشه خدای دې وکړي ښه به وي ساتلمان به یو نه به مو هم په خیر تېره کړې وي ژمن راډیو ټلویزیون ترڅنګ سیل خپرونه زه درمان یم او تاسو به زموږ خوږه لیدونکي وئ بیا هماغه د معمول په څېر به نن په دغه خپرونه کې زه له بېلابېلو کسانو سره خبرې لرم او له دوی سره به خوږې خبرې کوو ټاپې غزل بیتونه او دغه ټاپې ته له کومو سیمې ځوانان راغلي دي خوندوره خپرونه به وي او د تېر په څېر به بیا هم څه ډول ستاسو هغه تنده او پرېښړو به کېږي نو درمان سره تر وروستیو پاتې شئ خالیدونکو بیا هم ستړي مشئ ژمن راډیو ټلویزیون یو ترڅنګ سیل خپرونه ده موږ هره اونۍ د خوست بېلابېلو سیمو ته ځو او نن هم بیا دغه د خوست تفریحي ته په څوک ورته وي څوک د ځوانانو ته په ورته وي دلته راغلي یو له بېلابېلو سیمو هم دلته ځوانان راځي څو هغه د اونۍ په پای کې دوی هغه کوم ستومانه شوي ځکه هر یو کس هر یو ځوان کاروبار لري ځینې خصوصي کاروبار نه لري ځینې دولتي ادارو کې کار کوي نو دوی هغه څو ورځې ستړیا وروسته د خپل ملګرو سره د بانډار لپاره هم دغه سیمه ته یا نور دغه سیل سیمه چې هلته د دوی هغه روحي ستونزه پکې له منځه ځي هغې ته زما سره ترڅنګ ملګري دي له دوی پوښتنه کوو چې له کوم ځای راغلي دي زه خو یې پېژنم د ځینې کسان لکه نومونه به نه اخلم که څنګه د لونګ صاحب ډېره مننه تنها صاحب را سره دی تنها صاحب را پوښتنه کوو چې څنګه راغلی دی کوم ځای نه راغلی دی او نه یاره تنها صاحب سر یې ښه یې الحمدلله چې ته ښه اشنا صاحب ډېره مننه ښه شول صاحب تنها صاحب موږ په خپله لهجه سره غږېږو ښه تنها صاحب کوم ځای نه راغلی راغلی خو که زه په میلۍ نه یم ښه په میلۍ نه راغلی سره دی دغه ملګري د سره د بانډار دغه نور ملګري سره هر وخت سره یو ځای وایي که فقط د جمعې پر ځای سره یو ځای کېږئ نه خالي فقط جمعې په شپار سره یو ځای وي ورځې د نورو ورځې چې کوئ مصروفیت چې دی ورځې والا کاروبارونه کو د شپې ورځې کاروبارونه کې نه سره دا کله چې دغه کاروبار کې ستړی شي که نه ته بند دغه د یو اونۍ په جریان کې سړی که نه شنبې نه تر پنجشنبې پورې سړی کاروبار کې ژوند زندګي ته بند دغه روحي ستونزې وي که نه هغه دماغ ډېر مصروف وي کله چې دغه ملګرو سره یو ځای کېږئ څومره هغه ستړیا یې منځه ځي ستړیا والا بیخي مانځه چې ملګري ټول زنګونه سره ووایو چرڅی به چکر ځي ته لوټ شو لږ به تفریحي وکړو دماغ به ارام کړو کله چې تفریح کوي که نه ولته کومې شوخۍ کوي کوم هغه شوخۍ مو څه وي والا شوخۍ خو والا داسې خاص شوخۍ خو نه کو څښای څښي کو لون صاحب ته سره یې والا ښه یم ته ښه یې صحت سره دی سره دی تنها صاحب خو داسې بارګه ګرګه سارې سره پرېښی دی خو هغه جامه کړی نه شي مو چې ښه شوخ وي خو داسې غلی نوست بیخي لکه هغه ته چې روغلی سي هغه خیروته ورشته یا پتهې ته چې روغلی بلکل والا خامخا درمان صاحب دی کمرې مخ ته سړی لږ خامخا که نه څه کم را یاره نو اوس زه مې سره غږېږم دی نه کمرې ته زه مخته یم ته مخته یې خو ته زه چاره کړم چې خپل مسلک ته که نه ښه لونګ صاحب خپلو ملګرو سره څومره خشول وې والا ډېر درمان صاحب دونه هنر سره کوي نه کله ډېر نه خامخا ګرون ملګري جنګینر سکي لږ ډېر نه سره وایي که خالي دغه نه لفظي شخړه لفظي خوله کېږي څوک مې سره پخوله کوي نه لاس مې له ټکه خپله بیا سره جوړ شي مینه ده که نه بلکل دا یې مینه وجه په تاسو کې شوخ ملګری کوم دی والا نن روغلی نه دی زبیر دی نن ساره نه دی چیرې چکر ته وتلی دی بل طرف ته لور کله چې تاسو د بانډار سره جوړ اوس مې تنها صاحب ته ویلي ته بند دغه بانډار کې سړی غزل بیتونه ټوکې ټکارې کې شوخۍ کې که نه تاسو کومې شوخۍ ډېرې کوئ والا نقیب ښه دی لږ دا بیا لږ رشکه جوړ کړي میږ زړي نه تازه کړي د نقیبه دا څه یایي والا خامخا دوی ورته نو سینره میږ وایي چې دوی جوړ نه جوړوي میږ خو باید جوړوي چی شی کې نقیبه ګله دغه ژوند زندګي کې
څومره خشول یې کنه د خپل زندګۍ نه د ژوند ولا ښه ډېر 100% خښول یم ملګري سره چې وم بیا یې 100% د 100% پر وخت وی کنه اضافه درته وای نه کې به ګلام چې ورته وای کثر مخ دغه غړر غلای نو ستې بخیر سه کریم الله لوان کنه چې ورته وای درې چې شعر وایم بیتونه وایم ټپې وایم چې خوان درکې کا شعر خوان درکې وی کا بیتونه خوان درکې وی کا ټپې خوان درکې وی بس تو هم تم صلاحیت دی د سید حکیم اوتر یو شعر دی چې ستاسو په کوڅو کې د خپل پلونه به مې پاتې شي زه به پکې نه یم خو یادونه به مې پاتې شي بیا ورته زما په سترګو ګوره که در یاد شومه زوړن هر دیوال ته تصویرونه به مې پاتې شي او مرګه دومره زر مې مه وژنه لږ څه ته مې پرېږده زړه کې ډېر نیمګړي ارمانونه به مې پاتې شي او خیر دی که زه مړ شومه بیا به مې یادوي خیر دی که زه مړ شم بیا مې یاد که نو که زه مړ شومه ارشاد د یو بیت وی خاصه د بس داد بیوی تللیت سلام میگه نو فرمان الله فرمان له کوم څنګه غولای ته د سره یوزي تپې نه راغلی یو ځای سره ټول سره ملګری ته خو مې د سره لونګ سیب دغه ډېر وخت وینم کنه ته مونږ لیدل تر اوسه پر وسره زه اکثره وخت مصروف یم پانتون مې دی درسو کې خپل درسو کې مصروف یم یوازې جمعې پوره سره یو ځای شو جمعې پوره چکر وای ساتری و کومه پانځه کمپیوټر ساينس څوم صنف کې څوم سمستر کې بس دویم سمستر کې دویم سمستر کې څنګه دغه د پانتون د سمستر سیستم یا د نور څه ډول دي ځکه زه خو ونی نه چې فرق شوم ونی کال کې شازید پانتون هغه وروسته بیا تقریبا د په ونیو کې یا په میاشتو کې یو ځل زما اوس هغه درسي ماحول سره ډول دی بس ولا درسي ماحول ډېر ښه ځای ده ښه په سټنډرډ کې روان ده ښه روان ده ښه ټیټ ده روان دي امتحانونه دي اوس مې امتحانونه بس خلاص شوي روان یم ټیټ ده کله چې ستړی شي که نه ملګرو سره یو ځای کېږي زون ته بانډار جوړوي هغه خفګان څه ډول ورکوي هغه خپله ستړیا څه ډول ورکوي بس چې ستړی سم بیا راوځم ملګرو سره یو ځای ساتري وکړو یوه بل طرف ته وګرځو چکر وایو چکر که شوخی مخی خو کوي ځکه طبعا ځوانان به وي که نه ځوانان خو چې شوخي ونه کړي نقیبه بیا خو ځوانه ده دا ځوانان شوخي ونه کړي نور خو چې ورپاتې دي نه څه شوخي به وکړه شوخي دومره نشته را سره والله که یو شر هغه اوس یوه نوي ټوکه منل ول دی وایي یو کاس وکنه بیا اذان یې کولو ښه کله چې اذان کړی وي چې د اذان کې غلط شوی دی د لاسپیکر کې غږ کړی چې کله یې ولې دغه برخه ډسمس شوی ساره بیا پیلو نقیبه ګلاب کوم ملګري ډېر درته ګروند دي په ژوند کې والا په ژوند کې خو تنها ډېر درته ګروند دی د یو ملګری په تو آیرویډ بیا داسې پارمان ټول ملګري ډېر درته ګروند دي خو څه یوه نیم سره یې زړه راز ښکاري تنها خو داسې هغه سار مې وچولې بابار ګګار سار مې چې ډېر خشولینګ هغه وي خو داسې غلی نه سو نه تنها داسې پوزیشن یې لږ هغه دی نه ډېر ښه سړی سر د نور ملګري څنګه نوستي کوم ځای روغلی ملګري روغله بسم الله الرحمن الرحیم زه خپله اصلي یم د لکاڼو اوسېږو د متون ورغه کالي کې نن یې جمعې ورځ وه وروڼه روغلي وو چکر ته موږ چې چکار ووایو ټول په وایټ پوک روغلي یې وروڼه ټول په وایټ پوک روغلي 15 وروڼه وي 15 سره په وایټ پوک روغلي وو موږ دا هر څه ګرځو لکه ملګري ورګې دا به ښې بده ته ټول داسې په وایټ پوک ځای که نه ټول یوه دسترخوان هم سره که نه خوا دا په یوه دسترخوان سره که نه یوه دسترخوان سره که نو ټول په وایټ پوک یو څه پورې ټاکار مجلسونه کې واټساپ ګروپ هم جوړ دی که نه ده جوړ ده زه نه وروڼه یو واټساپ ګروپ جوړوي نه اوسه پورې خو نه ده جوړ خو پلان یې ته لرو چې کوي نه چې دغه ورځنۍ چارې مو چې وي ورځنۍ چارې زه خو سبا کا یم 11 سیم کې هم بزور کې مې کمپیوټر آده په د حمام مارکیټ کې دار سکو ټاکار به ته ډېر کسې که نه دغه ټیک ټاک ټوکو اوس د ټیک ټاک اکثره ډېر ټوکې رسېدل په ژوند کې دغه د ټوکې ټکاره کې که نه چارلي چاپلین مخکې ډېر مشهور و که نه هغه درې هغه نور کسونه داسې هغه ډېر ښه شول که نه درې لیونیان
تو کوم هغه ډېر کسې دغه ټوکې ټکارې کسې مو ولا چلې چپرین ډېر کته خو اوس مې پرې خوله ده ځکه چې اوس نه یې ته لایق کېږو مطالعې کو کمپیوټر سره کو دې ته نه لایق کېږو چې اوس وخت اوس خو ډېره وخت مطالعه کو د نن وتلی چکر نه کني اوس هم مطالعې نه ارجاع کړم ورونو وی چې ته چکر ته مطالعه ما چې مو ته پلورې چې ډېر سبق سړی باندې کوي سفر هلې باندې کړی نه وي خو ورنږدې یو جوړ لره لیدونکو زموږ خپرونه دوام لري درمان دی او تاسو زموږ خوږه لیدونکي له نورو کسانو سره هم خبر لرو سیل خپرونه ده بېلابېلو کسانو سره موږ غږیږو ټوکې ټکارې غزل بیتونه زه به ډېره نن ټپې یم ځکه نن داسې مو هغه خپل هم جوړ نه یم که نه خو هغه زړه داسې په ټپو وبوسمه وای په کړي خوب پښیمانه نه یم په کړي خوب پښیمانه نه یم خو په یارۍ دې په رښتیا پښیمانه یم بیا هم ستړي مه شئ سیل خپرونه درمان ژمن راډیو ټلویزیون او ترڅنګ یې خوست تفریح ته ملګري دي ستړی مه شئ ګله تا ستړی مه شئ هی جوړې په خیر یې دومره غاټه سولای د وبوسم مو چې وچې وشوله نه چونه شول خو هغه به وي تکې حبسلای به وي ته وبسې سره یې ګله ښه ولا الحمدلله مون ښه یو چې تا ښه وې ډېره مننه کوم ځای نه راغلی ماتونې ورغه کلینه ورغه کلینه راغلی چېرته راغلی په موټر کې موټر کې ویټس کې هغه پنځه وروڼو جمله نه به نه وې ویل نه هغې نه وي پنځه وروڼو مشر یې ځایه دا به د جنګ ته هم سخت پې وسې څه وروسې نه جنګ نه ما د خدای وسوتې حواله خو جنګ کو نه چې جنګ کو بیا به صلح کې کو څومره زبردست دا یو پیغام وایي ما هدف دغه و چې ته باید درک ته یو پیغام وایي ښه طبعا ژوند چې دی که نه دغه د چی پر دی ژوند په نفرت یا په خفګان نه ارزي ځکه موږ څه چې ژوند کام دی که نه کله چې ژوند کام وي نو موږ څه باید په خشولتیا تېر کړو که څه که نه زه خپله ډېر خفه یم خو نه پوهېږم چې داسې ملګري یاران دوستونه سره یوځای شم هغه خفګان مې ډېرې منځه ځي نه صحیح کیسه کې بل جنگ نه څه جوړ نه دي باید ټول مسلمانان په بیا پیټ پوک وي باید ټول مسلمانان ورونه پیټ پوک وي باید هیڅ جنگ نه څه نه دي جوړ چې جنگ مسوي کې باید مینه محبت سوي کې ته ورته مو ته چې په یو دسترخوان مړی خوري چې ویل نه خوري په یو دسترخوان مړی خوري مو چې دا مهمه ده چې په یو دسترخوان مړی دا په یو دسترخوان نه مړی سفرو خو کله وری په خله کې اشوان د سویر کا ها د مینه ده ها ورونو مانس کې مینه خوان کې د مینه د نورم زته شي ته لګ دا سوکه کنه چې دغه متخ ټپې بیتونه ډېر خوند ورکوي ته بند دغه خبرونه کې اکثره مو ملګری ته دغه دفتر کې دغه ملګرو نه دغه کسون ټپې بیتونه ډېر وي ته مې چې بس خو مینه د کنه چا سره وي زه دغه ټپې سره ډېر مینه لرم یو چې خورته وایه داسې ولا درې دوه درې ټپې دي لنډې درې پنځه دا مزدا دا به ته وایو یی چې مینه پتلو راتلو زیاتېږي کله راځه کله به زه درځم میانا مه راځه چې زړه د صبر شي نه یی چې تو ته چا وې چې یارې واکا اوس چې لنډه پرې کوې ژړا راځي نه وروستی ټپه وروستی ټپه به چې اخري ټپه دی دا وي اخري ټپه به دا وي چې والا نوره خو برسترګه یار لري تبا به چې برسترګه یار لري ژوندی اوسه تشکر چې وخت تېر وکړو راختلی وي د نږدې ځای یو دغه خوشک یو
څه ښکلي ویښتون دې پرې ایښي دي والله خو چې ښکلې نه وي مې دي پراخه دي که نه مثلا هغه یو هغه و که نه چې نشننې نیم ښې دي که نه نه رښتیا ښکلي ویښتون دي ډېر څومره خرچه پکې ورځې یو بد نه یو بای و لږه شامپو استعمالوي نه رامه خرچه داسې خاص نه ده په کړي طبعا دغه عموم کې کله چې یو څوک دغه ډېر چي ته ارزښت ورکوي لکه سار وختانو تنور ته که نه هغه بیا تویږي یا ستونزه کې وي کله چې دغسې پرېږده که نه زه مو ډېر ملګري دغه یې چې زه ډېر ښه وختان لري که نه هغه بیا چې کله چې زه دغه وختان ته وایي زه هېڅ هغه نه ورکوم طبعا یا په یوه نه بله ورځ ومینځم یا شامپو هغه تېل استعمالوم دغسې مې پرې ښه دي خو ځینې کسان وي چې زه دومره مصارف وکړم یوه پنډه خرچه وکړي لیکن وختان یې چې دومره بدرنګ وختان یې بیخي دا واقعیت خبره ده چې کله د یوه شي څه پام نه وي هغه شاید دومره زر زړېږي نه که نه مثال یې درکوم اوس موږ خپله دی څه موده په ویښتې څه پام شوی دی په سلطنه چې اوس مو وسواس ورلیدلی دی د ټنډې ویښتې چې کله جګوم ځای د اوس مې پورې تلیږي او زه بیا چې یم که نه ماته بیا د ځون زړه برېښي څه وخت بیخي داسې یم چې که زړه شوی یم نه پوهېږم چې ویل هغه مخکې شوخي ډېره راکوه که نه طبعا د ملګرو سره شوخي مې ډېره کړې اوس د څه وخت شوخي نه کوم کله د شوخي نه کوم بله زه فکر وکړم چې زه ولې زړه شوی یم نه ماشاءالله داسې مې وینه نه ماشاءالله ښه بیخي دا د خشول لره ډېره مننه په ژوند کې ملګرو سره څومره خشول وي او د ملګرو یو ځای کېدل څومره مهم دی او تر څنګ دغه د دې ماحول نه څومره خوند خولې ولا ملګری خو چې وي چې ښه ملګری خو د ژوند نیمه خوشحالتیا ده که لږ نږدې شي داسې نه چې کمره نه وتلی نه ورته بخال به یې د خو کشتانه نه انشاءالله کې به وي کمره خاطر سره نو ملګری خو چې دا ښه ملګری چې وي د ژوند نیمه خوشحالتیا احساسېږي به دا چې ښه ملګری چې وي اکثره وخت د څلروي ساعته چې وي اکثره وخت کم ټیم په کیر تېرېږي او نور اکثره وخت د ملګري سره تېرېږي او د ښه ملګري سره د زړه خبره هم ښه ملګرو ته کېږي که نه بل یو چا لیکلی وی چې ښه ملګری چې خفا نه کوي ویلی وی چې یخ سره وي چې یخ سره یې سړی ډېر رازونه شریک نو خدای دې وکړي که نه چې دغه ملګرو سره لومړی خو باید دا ډول انسان یو انتخاب کړي که نه په ژوند کې چې هغه د هر طرف باید سړی باور پولري که هغه د ژوند نه وي که هغه چې وي د ملګري داسې دی لکه هارډ ډیسک که نه هارډ ډیسک په دې معنا چې دغه د کمپیوټر هارډ ډیسک کې شاید خپله ډیټا ډېر سو دي که نه یو کس نو د ملګری هم دا ډول دی باید هغې سره د انسان ډېره ډیټا وي که نه په ژوند کې د ښو بعدو زندگی طبعا په انسان مشکلات ژوند درځي نو ورځنۍ چارې د چې دي دغه نه وروسته چې کې داسې هفتې نه تر شپږمې پنجشنبې پورې ورځنۍ چارې خو والا ګیز نه تر 12 بجې پر مکتب درس یم او اوس فعل حال امتحان هغه نه بعد تقریبا 4 بجې پر از انګلیسي کورس یم هغه نه بعد تمرین ته ځم هله انګلیسي ته وایي یا څه انګلیسي کې څه خاصه زرن سوی داسې په زړه دې داسې لوبې وشه لکه چې لوبه دې په ما وکړې مینه ټول به یې ټپرسۍ ښه یا له خوشۍ که نه اول څه نه بوله نوم یې رحمت الله زیار دی د پکتیکا ولایت د اورګون ولسوالۍ اوسېدونکی دلته دلته محصل یم درسونه یې یم خوست شاه زید پوهنتون کې نه بل شخصي کې ډېر ښه دلته د اتاق نیولی دی بله اتاق څنګه دغه د خوست عنعنات کلتور رسم رواج د ولس عموم که دغه خلک یې څه ډول دي رښتیا به وایي واقعا چې زه د د څو واره کې چې خوست ته راځم او د خوست د خلک ګورم او د دوی هغه تفریح وخت او ځانګړی وخت چې دوی خیږي او ښکلی هغه تفریح وخت تېروي د دوی هغه یو ځایوالی د دوی هغه اتفاق واقعا د ډېر ښه دی دوی اتفاق لري
ډېر ښه خلک دي، میلمه پاله خلک دي، دوی ډېر صادق خلک دي. د نور ولایتونو د افغانستان دا باید ونه وایم چې د افغانستان نور ولایتونو خلک بد دي، بلکې نسبتا دا حقیقت دی چې د ولایتونو خلک فرق لري. خو خوست خلک لغه خلک څخه دی چې ډېر میلمه پاله او صادق او بانډار خلک دي. ډېر مننه، خوشحاله اوسې، سلامت اوسې. زموږ یار یې ټول افغانستان ګډ کور دی ښه، فقط هغه دي چې هغه پښتوګانې مې بېلې بېلې دي. تفریح خپرونه د ژمن ټلویزیون دی، بیا سیل خپرونه د زه بېلابېلو سیمو ته راځم. نن ملګري یاران سره دلته راسره یو ځای شوي دي. خوږې خوږې کیسې به ورته کوي، بیتونه به ورته یې په اورګنۍ ژبه ښه پکتیکا وله ژبه به ټپه ورته کوي. ځکه پکتیکا ته زه 2 واره تللی یم، دغه څو ولسوالۍ ته میټه خان، سروبای، ان ترګیان پر داسې تللی یم که نه. په ورګون فقط تللی راغلی یم، یو ځل ته هغه د جلغوزیو مرکټ ته هم تللی یم. رښتیا هم پکتیکا ښکلی ولایت دی. شی به ورته وایي دغه پکتیکا کې تاسو ډېر هلته هغه وي که نه، هغه مشهور وي. یو شعر ده چې پښتو ده، وایي ته د ورګون د سر ټپه شه، زه د خوست د سر شپېلۍ درته وهم. او یو بل شعر ده دا وایي زړه مې په هېڅ نه راټولېږي، ما د بایللی یار یادونه ژړوینه. خدای دې بس بیا ته سره په خوله کې کڅر ږدو. امین. لیدونکو ملګری داسې ډېر دي. زبیر خو دغه دوی زبیر نقیب د وطنهای د زبیر بوکس د زبیر سره کوم ته جامه کې خلقات ولی لیوانای د روغ د تلګر نږدې شه زبیر الته لږ درویخ څه کې لږ زیوت وکړه، مشکل نه لري. خو په موږ سی ولیکا اردول شل د زبیره کوم زنه رغولای دې کنه زه اوس جماعت نه رغولم کاری سي جماعت نه رغولې چې د جماعت کې ولا المنز مې کړو پلور مې چلمنز کا چلمنز ونه کې بیا د خونه کې مړه نه درکاو ډېر خیده ته یلی دی خو المنز خداس دی کنه چې پارس دی کنه پنځه بنای د اسلام لمړی کلمه ته بعدو کنه دویم المنز دی کله چې المنز وکنه نو تبن باید په ورس کې دومره موږ ته ټول ورځ په شکر تر کو دغه دومره وخت په لګ منځ ته مرکو کڅر کو خاصه دغه خبره سره د ملګری سره تنها خدا سار پر یخه د موت د سره د وړي کې د کوکی چیک ونه چی ولا سار خپل سار د ډیر پریک دی کوم زره غولې زبره تا زه خو خپل ایام سبارایو دلته مکرونه د دوله صاحب ملای کې سبارای کې کوم زیه سبارای کې لون خیل ځکه د سلیوانه غږیږي کنه صحیح ملګری سره دی د نور خوشطبيعت ملګری تنها خدا ست چې خدای تنها نه کې پزونه د سن مې کې تنها کچې د خو برهي کنه تنها سه هغه یې د زبیر یې چې سره دلته چې کین نه یې متند نه متيږي پیدا داس دې کنه کې هغه مخمنی او بس اسرای خطه کې رجا کې سر کې نه تا پریک دا شرمېږي در سای سانه ته فلورو کسه دا کینا تا ښه زبر سه چټر خاندر کې ژوند کې شوخای ټوکې ټکا شودو چای سا خواندر گئی واه شودو چای زیګار کې خالی فقط شودو چای کا کلچی چر سره شودو چای لغونډي مټي کله د خړلې دي چې خري دي چې ولا اوس می خړلې منځنه ما خو یاد به پله مجګي کړي چیرته خینه کې خرشای شوا خرچای غو خپل مټي جوبا او غو شدي غوي به دا مهمه ده کنه مې د سنې به چې پیسو د خوستي هغه ولا شدي خوانه کې بډه به ولا کسر هغه ولا خوي راشت مرون سي کنه لک ټینګ چای هغه شدي ډېر خوان کې خاصه یې ولا و چای ډېر خوان دا که دغونه بیا بچي کې بیا په پرهیز وکړو کنه سورې دا خو بیا خادو چې کې ورس کې چې کې دغه مصرفیت چي نه ولا ډان کې وټله ورځ څنګه ډان کې هر ورځ څنګه ډان تراونه یا کلمې کې دا هغه کوړی کې جګړه چې لوړ شو سایم باندې کنه غدو زبیره وړه دلته شټول د غس خسور تر کډان کې کنه والا د ما ساړې وبو دي کله کله تیر یا ډېرې دی غنه شاو کنه خاصه دا وره ورچولې کڅرګه نه اورې ناشتا کوي غاره سړې د بوت پورځي بوت نه پوس ونه بده دا څنګه تای کوم ذکر دا اډانټ هغه شپخانه سړتا دا زمي ورز شو ورشمه مو والله لم بیا من د رز نه ډوب مکه مړ جګړه تا کې یې خپل بدلت نه مرسي کنه نه ورزغه ز چرت لله دغه کې به دغه کوم جوار چې وغه لله هغه کوم کنه چې کله ډوب کړم باور وکړ زغ مو لمبه نه د نګدې مړ کړه عملګری خورته چې دروغ ورته کنه وته روس مړ کړه و ولا مار دار د خپل شپه دا پوي شوي نه وزنه زنه مرګونه به خپل مقصد وروړ وس دغه خطر به زده توان چې ډان کی سره کم تیرګه اواله ورځ ورغلم بخیم دلا نه وکنه چې ټوب مې روکو ما جغرا ته مخلم بیا نه وځي دغه تنهار ځخ کني زب اوس مړ واتره هورې واخې
هغه چې دی چې تور خاور خو आवाज کولای نشي سره په کلیمه متا والله شکر الحمدلله ساعت مو سره دی والله گزارش شرموي کوم زر غولای ته دا پمیلې پملې ته پملې تنها سره سر زبیر سره غولای نه دا خپل خپلې بل جسره دا غدي کریم سي بن مرخ جوال دي هغه بل شرمېږي سره مخ پټ کړی دی کنه وای وسره غولای دی دا نو غوړه دی پلور نه ډري څا غده پاورز بانک ټلیفون پلور بازي کو به ته چې ما ولته څیک د غوړیا بابا دا خو دی دا سره کریم څه دی ډېر سره نشته اخو در مخ دې شنو مر شته نو ستل در مخ شه ځکه دا قاری د تکي کلام دی کنه یی دا څه کوي څه هغه د سید الله ګوربز به یو چې جار رئیس کنه هغه تکي کلام رئیس یی بالکل او هغه د بل تکي کلام بل نشه پیدا کولای داسې کولای تکي کلام چی وي دی به کې ودا کې دنه پرېزو کې سیورځي پرنده سو بل پیدا کا ته سلک شعر ته وای نه بعد بیا زبر د سټرایکر کو زبر بلک بیتونه وای غزل بو وای ټوک ټکار بو کې یو شعر زړه غابر ته وای او ډایرک چټو په چاو د خای صحیح شو زبر ګلر ته وای چې بر ته وای یو شعر به توای شعر دا کټه خو خط د شعر چې داسې وي کنه چې د غلیدون کی خواک شه داسې نه چې تک ورخګي نه کې خېګم نه ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحیم چې د استاد نه راتلو جواب دومره زور غواړي لکه زخمی چې په اجل وتا کې مرشي وخه خالی پزا اجل وتا کې زخمی مرشي نو ته بل په اجل ورتا کې مرګ نو زه بس مرشي اخا دا غره دغه مونږ دار یو چې مونږ ډان تاسو چا چې هو شسوي ځوان لک په خوان راوند غنا سوي دا چې په خوان ځون راون کړي بیا ټپه بر سایز زبر غلخه دا سه نقیب نه پیل کو نقیب ټپه دز دادو ته وټه پرته وایا چې بیا فائدہ کړي نه وای پیرا د دیش ډزه وشتنه ویللی او مهرباني چې دی بانګو بوټه د خدای ورخ کې دی خدای دی بانګو بوټه ورخ کې دی د کلی وډ کې زنګیدلې پلار زینا خایه او زه د په دوه سترګو ماین یم که خلک نور ګمان کوي وړاندې دي شي ملګرو یو تر بل زریږئ دنیا د ژمې مازدیګر دی تیر بشي چې ما سره خپل غمونه ډیر دي ما ته په لویه لار کې مه ژاړه مهرباني دنه شروع کړه چې بې مطلبه څوک قدم در سره نږدې ملګرتیا نه جوړه شوې تجارت ده وای زړګای مې بل رقم خفا ده یا لاله بایلم یا لژوند داخلم لاسونه مهرباني قری صاحب مو کار سرویس نه ده بیا وایم ته تو چې زده ملګریا ښه نقیب وګله بیا پتون باتر غلای دی یا وایا والا چې پاس په کمره ولاړه ګولا نصیب دی چایو بزه در خېجو مهرباني پر یو یاد درځه زبیر صاحب مو ولاکه لنډای زاوینه بیتونه سم چې مینه د زور خبره نه ده چې خوښ دی نه وي ما ته راکه ځوابونه دا بزرګي د زما په حق کافر یاره د بزرګي قصې دی واورم وخاندم او د بوسي اوخ کې د جار وای د بوسي اوخ کې د جار شم زما د خدای په چارو نرسي لسونه خالدونکو خبرونه دوام لري فقط اوس لدغه برخنه ترنم برخه ترزو یو غزل بوای کنه ترنم زده خ ترنم بو کله غیر ورسته به موږ سره پات شو سره خبرونه د ملګری خو بيخي ډیریږي ځکه لمړی کې شراغلم دغه د پاکه مال چې چا سره خبره کوي ځکه هغه تاریخ کسان سره مخ کې ده کنه مخ به راوړو مال چې کزا خیر ده کنه یو ځل راغی غلطه وی ویډیو کې مال او ویډیو کې چې د پاره کې مال ساتره مزه کړل ته سترې ته خلک راځي وای خاصه ده اوس نو به تر غلې ده کومه برخه ته ترنم کوم ترنم سره خلای سارو کې تاسو جوړوي چې کای تنها سه کوم ترنم خوخيږي چا ترنم کوي ته وای ولا دی خو مخکینای کنه مشکل نه لري موږ مخکینه خلک یو
سا چکچاک وایو ټاکه ټاکار چې وایي مهرباني تشویق ده در په غوړه ویل کړل زګرونه خانه ولګېدم ولګېدم جانانه وچ په زړګي ولګېدم چې کله درګې شیرینه یورا چې کله درګې شیرینه یورا وای پزړه دې صدیر ته وایا ماینا خانه ولګېدم جانانه وچ په زړګي ولګېدم کته رښتیا په میان وې شیرینه یورا کته رښتیا په میان وې شیرینه یورا وای د ګودر غوړه اجاره وخلا میانا خانه ولګېدم جانانه وچ په زړګي ولګېدم یاری دنا کوم شرمګم شیرینه یورا یاری دنا کوم شرمګم شیرینه یورا وای د لره تماشه بده کوم خانه ولګېدم جانانه وچ په زړګي ولګېدم جانانه وچ په زړګي ولګېدم د خپل میان تپوس دی وکا شیرینه یورا د خپل میان تپوس دی وکا شیرینه یورا خلق ملنډې پرې وایي لیوانه شونه خانه ولګېدم جانانه وچ په زړګي ولګېدم ورستی ټاپه سترګې خو تو ورکړې خدایا شیرینه یورا سترګې خو تو ورکړې خدایا شیرینه یورا وای د لوی بڼه یې په زرګر جوړ کړې دینه خانه ولګېدم جانانه وچ په زړګي ولګېدم ورازه په دا ځای کې به پرېږدو شیرینه یورا راځه په دا ځای کې به پرېږدو شیرینه یورا ولګېدم جانانه وچ په زړګي ولګېدم ډېر الله زبردست یو چکچاک ورته وایي نو ډېر خوند یې وکړه محترم معلم صاحب اوس خو به زایم چې اوس ښه شوی وی هغه به د لمانځه تللی وي دومره چې خو ذهن ته درغلی وي دا سروکی موږ بیخي ډېر کړی که نه دغې یو وخت کې موږ سره موږ یو بل ملګری د عادل نومیږي ښه رحیم عادل سره یو دوه نفر نر سره بیا یوځای کو دغه موږ چې کله طبعا عطیف صاحب چې وي زه ومه شاهد وي که نه بیا حتما موږ یو ترنم کو دفتر کې هر وخت چې سره یوځای کېږو موږ که نه څو ترنمونه دي چې ما آغاز دا دی هغه کوم بیا مو دغه سندره کړه که نه یوځای کو بیا څو نفره ته پټ شوي موږ خو نه ولیدلي او چې ښه ماسته ټپی ور ویشتی دی هغې نه وروسته چې کله ور فکر شو چې کسون نوسته دنه خپله سترګې په مړه کړه موږ چې هسې اوس ولیدلي دي دومره خوند دغه سندره مو ډېره دغه محلي سندرې وي لکه اوس دغه دوی بل هغه دی هر مازدیګر مې سار نری نری خوږېږي وړکیه ښانه یم که نه دغه څو ترنمونه دي موږ به ډېر کړه که نه هغه دغه سروکي سندرې زبیره دا خو خوند نه کېږي خالي غولی ډانډ دی شغدې چای دی بل چې تو خدای کړی شوی دی لږ مټایۍ دي لږ داسې نوره جمع ده لکه چې نه دوست ده والا خو داره خاطرې برنې تېرې وي ته وبیایو که نه چې خاطرې ته نه تېرې ته پښتنې وغځه به زه بولم خو خاطرات چې ده دا پوښتنه دوسه خاطره خو لیدونکو له بېلابېلو ځوانانو سره موږ خبرې وکړې
ترڅنګ یو کس سره دغه د ننګرهار راغلی دی ښه دا پوښتنه وکړو چې کله راغلی دی او دلته په تفریح راغلی دی د ملګرو سره راغلی دی که فقط چا ورته مېلمستیا کړې ده ستړی مه شي مننه ژوندی اوسې ډېره مننه خوشحاله اوس څه نومېږي ولایت نور ولایت نور کوم ځای نه راغلی کوم ځای نه راغلی ننګرهار کې ننګرهار اچین ولسوالۍ اچین ولسوالۍ څخه لومړی وار دی یا پخوا هم خوست ته راغلی دا هم دویم ځل دی څنګه دا فکر کوم دغه د ننګرهار آب و هوا څنګه ده هغه د نورو ولایتونو په څېر دغه فکر کوم ګرمسېرو ولایتونو کې راځي د خوست او د ننګرهار ترمنځ څومره فرق دی دغه په هوا کې ننګرهار ښه ګرم دی خوست هوا ښه ده که نه نو ته خو ماشاءالله ته خراب کړی دی ماله داسې تکتور به یې کړی وي والله نو زه خو فعل حال ننګرهار کې داسې پوره زندګي نه کوم حال یو ولایتو کې ګرځم ژوند څه مصروفیت لري مصروفیت بس لرو دومره بوخت یې که نه خوست د څه لپاره راغلی د انډیوالانو سره راغلی فقط د لیدلو لپاره راغلی د ګرمۍ نه راتېښلی نه چکرې راغلي وو انډیوالانو سره خوست یو چکر ژمی راغلو خلته واورې وې اوس راغلو مو چکر وو عموم کې خوست خلک څه ډول خلک دي خوست ډېر ښه خلک دي دروغ به نه وایي په کوم ولایتونو خلک ډېر خوند درکوي په ژوند کې دغه ځکه زیات ولایتونه ته بتلې که لږ ردي خوښ شي څو هغه د کمرې سره شي کوم ولایتونو خلک ډېر خوند درکوي او کوم ولایتونو خلک هغه ډېر مینه ناک دي والله د خوست خلک ډېر ښه دي خوست کې کوم ځایونو سره بلا دي کوم ځایونو ته تللی فی الحال همدغه زاهد نور ولسوالو ته نه یم تللی ښه ولسوالۍ ته نه تللی که نه لاړ شه ترڼۍ ته لاړ شه هغه ډېرې ښې غرنۍ سیمې لري او ترڅنګ یې سوباري ځاځي میدان ډېر ښه سیمې لري اراده هم ده د خیره چې لاړ شو خوشحاله اوس بس ډېره مننه خوښ شم چې زموږ سره دغه خپرونه کې برخه واخیسته د اچین ولسوالۍ څخه ډېره مننه تشکر خوشحاله اوسئ لیدونکو په ژمن کې سیل خپرونه پر همدې ځای پای مومي درمان ادوالي اتل ته په ایډیټ کې زموږ تخنیک ملګری هغه هاشمي صاحب ته ټول ته اجازه راکړئ تاسو ته ښې شېبې خوشحاله وختونه او تر بلې اونۍ ما ته اجازه راکړئ